اول دا ویډیو تاسو وګورئ بیا په موږ وروسته یو دوه خبرې کوو خو دا ویډیو وګورئ. دعا ایجاد کړله، جنازه وشوه، مولوي صاحب مقتدیان به بیا د مړي کټ ته راچاپېر شي، دومره ځله قل هو او دومره ځله فاتحه ووایي او بیا دعا وکړي. اوس دلته د بعضې مسلمان ذهن بند شي، بند د هر چا نه بندېږي، د یو نیم مسلمان. نو ما ته وایي یا مولوي صاحب نو خیر دی که نه، خو مړي ته دعا وکړله، څه بد کار خو یې نه دی کړی. نو بیا مولوي صاحب د دوی ملا چې منبر ته وخیږي نو عوام متنفره کوي چې ځان تې ساتئ ځان. داسې خلک پیدا شوي دي، انګریزانو پیدا کړي دي، انګریزانو رالیږلي دي، دوا نه مني. نو ستا هم دلته ذهن وایي چې تقریر کې ویلي که نه جنازې نه پس ته دعا مه کوئ، خو خیر دی چې چا وکړه څه چلوش، دوا یې وکړه که نه، زما دې مړي ته دوا وکړه د جنازې نه پس. یا زما مسلمان وروره خبره په خیر دی کې نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شر الامور محدثاتها، دی مولا چې د جنازې نه پس ته دعا وکړه خیر ونه که شر الامور، د زنا نه، د قتل نه، د شرابو جوارۍ د سود نه بدترینه ګناه یې وکړه، هغه عمل یې وکړه چې محمد رسول الله علیه السلام نو کړی او دی د خپل نبي نه 2 قدمه مخکې لاړ، او چې د نبي نه مخکې شي دا مسلمان نه پاتې کېږي. الله قرآن کې څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، چې مؤمن د الله او د رسول نه به مخکې نه ځي، شاته به ځي، دې ته مخکې لاړه، دا مؤمن نه پاتې کېږي. دا ویډیو تاسو وکتله چې شیخ صاحب په دې کې ویلي چې د جنازې نه بعد چې خلک دا جنازه وکړي دې نه بعد چې دعا به وکړو، دا دعاګانې نشته دي او دا سوچه بدعت دي. ډېرې ښې خبرې وکړي، دغه شان قیمتي خبرو دپاره تاسو موږ ځان سره فالو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.